سلام درنو لیدونکو، پام وکړئ د نن ورځې درې تازه مهم او لنډ خبرونو ته. لومړی خبر: د کامیر هوایي شرکت د یوې الوتکې په ماشینونو کې له فیض آباد څخه کابل ته پر لاره اور لګېدلی دی. د دغه الوتکو سورلیو ویلي دي چې اور په کابل کې د ښکته کېدو پر مهال لګېدلی او سورلیو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دغه الوتکه چې د جمعیت ګوند مشران احمد ضیا مسعود او صلاح الدین رباندي هم پکې سپاره وو، له بدخشان څخه د کابل پر لوري را روانه وه. دوهم خبر: د عامه تصدۍ د مطبوعاتو مشر ضیاءالدین هغه واضح بې بنسټه وبللې چې له مخې خوشحال سادات د کابل امني قمندان ټاکل شوی دی. ضیاءالدین وایي زه د عامه تصدۍ د مطبوعاتو مسؤل یم، که کوم تازه څه وو نو زه به یې در سره ضرور شریک کړم. دریم خبر: ولسمشر غني نن په کابل کې د سویس، سویډن او هند د نوي سفیرانو باورلیکونه منلي دي. له ارګ څخه خپره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې د یادو هیوادونو سفیرانو په همدې تړاو جوړو شویو مراسمو ته خبرو کې د تیرو 19 کلونو راسته راوړنو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو او په اقتصادي، سیاسي او پراختیایي برخو کې د دوامداره همکاریو ډاډ ورکړی دی. درنو لیدونکو، په دې هیله چې د نن ورځې دغه درې تازه خبرونه به مو راسره تر پایه پورې لیدلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.